موضوع باندې نن خبرې اترې کوو. زموږ سره په پروګرام کې ډاکټر وصال محمد خلیل صاحب دی او عزت ګل چې سندرغاړی هم دی، موسیقار هم دی. هغوی سره به خبرې اترې کوو. دې وخت کې زموږ سره په پروګرام کې ډاکټر وصال محمد خلیل صاحب چې دی هغوی موجود دي، او زه به پروډوسر صاحب ته خواست کوم چې ټلیفون نه کړي او اواز موږ ته رارسي نه. السلام علیکم ډاکټر صاحب، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله. ډیره زیاته مننه شهرمامان صاحب، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب د ټولو اول خو ستاسو ډیره زیاته مننه کوو چې وخت مو راکړ. د وخت راکولو ډیره مننه، شکریه. او ستاسو وخت قیمتي هم وي، ستاسو د ډیوټای مسلې هم وي. ډاکټر صاحب نن خبرې مونږ کوو چې یاره پښتو میوزک انډسټري او د دې نوي رجحانات. نو لومبۍ خبره خو ډاکټر صاحب په دې وکړو چې یاره رجحان څه شی دی، په میوزک کې رجحانات څه دي؟ ډیره زیاته مننه شهرمامان صاحب. رجحان یو سیز پلو د انساني ذهن یا طبیعت هغه جوکاو چې کوم وي جی هغې ته یعنی میلان شو، نږدېوالی شو، توجه شوه، یعنی رجوع چې کوم طرف ته کېږي د انسان. بالکل همدغه رجحان دی. اوس مونږ په موسیقۍ کې رجحانات ګورو، نو په موجوده وخت کې به دا مونږه کیټګرایز کوو، په دوه حصو به تقسیموو. ښه جی. یو خو داسې ده چې عمومي رجحان به ګورو، یو به خصوصي رجحان ګورو. ښه جی. چې د عوامو رجحانات څه دي او د خواصو رجحانات څه دي. دا ډیره قیمتي خبره ده. جی. نو بیا داسې ده چې عام ولس څه غواړي، د عام ولس ذهني کچه تر کومه حده ده، یا د خواصو ذهني کچه تر کومه ده. ډاکټر صاحب دې ځای یو پوښتنه لرم چې خواص په مونږ کم خلک یادو چې کم میوزک انډسټري سره تړلي خلک دي، هغه به د دې خواسي؟ هغه خلک چې هغه میوزک انډسټري سره تړلي دي او هغوی په موسیقۍ باندې پوهیږي، جی، هغوی په ښه موسیقۍ، په معیاري موسیقۍ باندې پوهیږي، یعنی د موسیقۍ ښه او بد پیژني. بالکل جی. او عام خلک چې کوم دي نو هغوی د موسیقۍ د باریکونو نه خبره دي، جی، خو صرف د وقتي حز حاصلولو لپاره هغوی موسیقي اوري. جی. نو څنګه چې زمونږ زندگی د ارتقایي پړاوونو نه راتېرېږي، دغه شانتې زمونږ د ژوند سره تړلې هر یو څیز، هغه که ادب دی، هغه که فن دی، موسیقي ده، که هغه مصوري ده، نو هغه زمونږ د ژوند سره تاسو که سوچ وکئ نو زمونږ د نسل چې کوم دی د دنیا په تاریخ کې هغه نسل دی چې د ټول نه زیاتې تبدیلۍ دی ولیدي. زمونږ د نسل بالکل جی داسې ده. زمونږ د نسل ولیدي. یعنی که تاسو وګورئ نو د ریډیو د لارې مونږ صرف ریډیو د لارې جی دا موسیقي اورېدلې ده. بالکل. بیا څه وخت داسې راغی چې په هغې کې ټي وي راغی، بیا پکې کیبلز راغی، مختلف قسم چینلې راغی، او بیا دا میوزک ډیجیټلایز شو. جی. ډیجیټل میوزک راغی، دا مینول چې کوم میوزک و د هغې نه مونږ راووتو او کمپیوټر خپله مو یو ګام واخیسته. بالکل جی. نو هر کله چې دا تبدیلیان راځي، په دې کې بعضې تبدیلیان مثبت وي او بعضې منفي وي. جی دا خبره ده. نو هغه منفي خو به یو اړخ ته کړو، خو کوم مثبت څیزونه چې دي، کوم د ولس رجحان چې دی، د نن نه تقریبا 20 کاله مخکې پورې زمونږ د پښتو موسیقي چې وه ډېره کم اورېدلې کېده. جی. بیا داسې وخت راغی چې په ځای د دې چې د ګاونډي ملک سندرې اورېدلې کېږي، په هر ځای کې، په هر حجره کې، په هر بیټک کې، په هر ګاډي کې به د پښتو سندره اورېدلې کېده. جی. هغه یوه بېله خبره ده چې هغه سندره معیاري وه او که نه وه. جی. هغه داسې دغه راغه ډسپوزیبل موسیقي راغه، او د خلکو رجحان هم دا چې راله او د هغې د اورېدو خپل مخصوص خلک دي. د هغې د اورېدو خپل مخصوص خلک دي. خواص چې کوم دي هغې تر ننه پورې ښه موسیقي اورېدل غواړي، معیاري موسیقي اورېدل غواړي. وصال صاحب دې ځای یو خبره کول غواړم ډاکټر صاحب، چې هغه مخصوص خلکو کې یو کمال خوش دی چې هغه چې کوم ډسپوزیبل میوزک اورېدو والا مخصوص خلک دي، خو هغوی سره دا یو کوالټي ده چې ځان سره سره په نورو بلاو خلکو هم اورئ چې په هغې کې دا خواص هم راځي. بالکل جی. دغه عام ولس چې کوم دی، د هغوی د کردار نه، د هغوی د رجحان نه مخ اړول به ډېر غټ زیاتېږي. زیاتېږي. بخښنه غواړم. نو
ځکه چې هم دوی د پښتو موسیقي د پښتنو د علاقو ګډ ته ورسوله او د ګاونډي ملک هغه سندرې چې کومې وي هغه ختمې کړي. په دې کې موږ سره داسې ځینې فنکاران هم دي چې هغوی د اولسي کچې سندرې ویلي دي، داسې بعضې میوزیشنان هم دي. په هغې کې موږ د چا نومونه اخیستی شو ډاکټر صاحب؟ په هغې کې که لږ غوندې ماضي بعید ته مونږ لاړ شو نو ډېر داسې سندرغاړي زه نامه اخیستل نه غواړم ډېر بخنې سره چې هغوی بس صرف د اولس د عام اولس دپاره سندره ویلې ده. زه خو یم ډاکټر صاحب که نوم یې واخلی نو ښه به زه کوي چې که د هغوی په کریډټ یو کار دی نو هغوی ته د کریډټ میلاو شي، او که نه داسې تاسو ګڼئ چې دا د غندنې وړ دی نو په کار ده چې وشي په ښکاره باندې. نه د غندنې خو زه یم چې هېڅوک مو وړ نه دي، ځکه چې که هغوی په شعوري توګه باندې دغه کار نه دی کړی نو په غیر شعوري توګه باندې هغوی ولس ځان سره تړلي دي. دا خو ده. او د شمس القمر اندیش صاحب نه چا تپوس وکړو چې تاسو د پښتو شاعرۍ د معیار نه څومره مطمئن یئ، نو هغوی جواب ورکړو چې فی الحال زه د معیار په حق کې نه یم، فی الحال مقدار پکار دی. معیار به په مقدار کې خپل راوځي. بالکل جی، معیار به په مقدار کې را پیدا کیږي. نو د هغې ملګرو د کردار نه هم سترګې اړول نه پکار، غندنه نه، خو داسې ده چې په هغې کې بعضې څیزونه داسې کله کله به پکې راغه چې هغه به زموږ د کوم میوزیشن ملګري چې کوم دي موسیقۍ سره علاقه لرونکي هغوی به هم دا ښه نه ګڼل او زمونږ په ادب کې هم دغه څیزونه داخل شي. چونکې وصال صاحب دا راته ووایي ډاکټر صاحب چې تاسو د خبرو کې یو خبره وکړه چې یاره د ګاونډي ملک د موسیقۍ خبره تاسو وکړه، هغه څیزونو یا د کمپیوټرایز ډیجیټل دور ته موږ رالو، دې پښتو میوزیک له نقصان ورکړه که فایده یې ورکړه؟ یاره جی زه خو وایم چې فایده یې ورکړې ده. جی په څه شکل کې؟ جزوي توګه باندې که هغې څه نقصانات وي هم، خو فایده یې په دې شکل کې ورکړې ده چې هر سړی د پښتو موسیقۍ اورېدلو ته راغب شو، د هغه رجحان چې کوم دی هغه پښتو موسیقۍ ته شو. نو بیا په دې مقدار کې معیار هم پیدا شو. داسې ډېر خلک ما ولیدل چې هغوی به اول دغه عامیانه سندرې خوښولې چې هغې کې به میوزیک هم په هغه عمره معیار سره نه و، په هغې کې به شاعري هم په هغه معیار سره نه وه، خو بیا وروستو هغوی کنورټ شو، راواوړېدل ښه موسیقۍ او ښه شاعرۍ اورېدو ته. نو په هغې کې موږ سره د ټول نه لوی نامه چې زه د موسیقۍ کوم یادول غواړم نو هغه هارون باچا دی چې هغه زمونږ د پښتو موسیقۍ شهزاده دی. نو د هغوی ډېر لوی لاس دی. بیا د هغوی تر څنګه یا د هغوی نه مخکې چې کوم د ټکر صاحب نامه اخیستل غواړم، د ګلزار صاحب نامه اخیستل غواړم، بیا د هغوی نه مخکې خیال صاحب دی او د هغوی نور ملګري نارینه زنانه که د یو نوم اخلم نو خبرې به ډېرې زیاتې اوږدې شي. خو هارون باچا چې کله راغی نو دوی موسیقۍ له یو بیل رنګ ورکړه، الله تعالی هغوی له غږ یو نوی رنګ ورکړه او الله تعالی وله غږ هم ښکلی ورکړی. بل د هغوی د شعر انتخاب هم د کمالو، بل هغوی کې الله تعالی هغه فن اچولی و د معیاري موسیقۍ د پروډوس کولو. هغوی خپل ولس د ټپې په ذریعه باندې موسیقۍ ته راوبللو او بیا یې په ښه معیاري موسیقي او ښه معیاري شاعري اورېدلې ده. بالکل داسې د دوی تر څنګه د دوی نه وروستو چونکې هارون باچا صاحب اوس د ملک نه بهر دی، نو بیا زه نامه اخیستل غواړم د کرن خان، بختیار خټک او فیاض خشکي صاحب. دا ډېرې غټې نامې ما واخیستې، نور پکې ډېر زیات تفصیل کې نه ځم. دا هغه خلک دي چې دوی د پښتو موسیقي ښه اړه خپله وتلې ده او کوشش یې کړی دی چې معیاري موسیقي خپل ولس ته وړاندې کړي. په دې کې یو ډاکټر صاحب یو خبره زه عرض بل کوم چې کوم د نوي رجحان خبره ده، کمپیوټرایز دور دی، نو په دې کې خو ټیونر او دا څیزونه رالل، نو هغې خو د استاز او د بعضې خلکو د سندرغاړي هغه فرق ختم نه کړو یا زیاتې ونه کړو بعضې خلکو سره. بالکل دې خبرې سره زه متفق یم. ډېر ښه سندرغاړي چې هغوی هغه مینول میوزیک سره، روان میوزیک سره، ټکر صاحب یو ځای کې خبره کوله چې موږ به یو اوږد نظم ریکارډ کو 15 منټه او په آخر کې به په یو لفظ کې غلط شو او هغه هر څه به د سره شو.
او اوس خدا څخه خبره ده چې ما په خپل سترګو باندې لیدلې چې زما هم د موسیقي د اوریدو طرحه ده یا د دوستانه طرحه ده زما سره ډېر جوخ تعلق پاتې شوی دی یا دی ور سره. نو ما په سټوډیوګانو کې داسې سندرغاړي هم لیدلې دي چې هغه په یو ټاپه کې درې ریټیکونه اخلي، په یو ټاپه کې درې ځله او په درې حصے کې تقسیم کی او هغه یو ټاپه ریکارډ کی. خجی نو دا د کمپیوټر هغه غلط اړخ دی چې موږ نه فنکار او نه فنکار پټ کو. جی ټیونر راغی د چا په غږ کې چې بچرا وته وای د ملګری موسیقي والا او پیپوهیږي جی هغه غیبه کا د چا غلبه صحیح نه چلی دا هغه چیز غیب کو، ټیونر هغه چیز پټ کو. جی او بیا خو داسې رواج جوړ شو چې د ښه سندرغاړو په اوازونو کې هم ټیونر لیدلې دی او ریدلې دی. جی نو دغه زمونږ د اولس یو چیز بل دی چې دلته کې موسیقي تیزه هم شو او هغه مونږه دا ویلی شو چې یا د مغرب د اثر د لاندې یا د گاونډي ملک د اثر د لاندې. او بیا زمونږ خصوصا زما خوږ دوست شاکر زید صاحب چې تکړه موسیقار دی، سندرغاړی دی، شاعر دی، هغوی سره ما په دې حواله باندې خبره کوله. نو هغوی یو کیسټ ریکارډ کولو، په هغې کې د غزل طرزونه چې کومونو هغه ډېر په منډه او په دو باندې. نو ما هغوی ته دا خواستو کو چې یاره صاحب که دا غزل چونکې که دا لږ غوندې سلو شي، د ټیمپو کم شي، نو دا به ډېر معیار ته ورسېږي. نو هغې ما ته وایي چې یاره د اولس رجحاناتو ته مونږ ګورو، اولس اوس تیزه موسیقي خوښوي. دا ښه خبره ده که دا منفي ده؟ نه جي، نو داسې ده. زه عرض دغه کومه چې دا دوه کیټګریز چې مونږ تقسیم کړو، نو دا یو مقدار دی او دا بل معیار دی. نو معیار عمر له د مقدار نه زیږیږي. جی دا خو ده. نو په دغه حساب باندې مونږ دواړو ته غلطه نشو ویلی. خجی او دواړه فایده کړې ده، دواړو د پښتو خدمت کړې دی. ما خو دا عرض هم وکړو که چا په شعوري توګه نه دی کړی هم، خو بیا هم مونږ د هغوی د کردار نه انکار نشو کولی. تاسو د ټیونر خبره کوله چې بعضې داسې سندرغاړي دي چې ځان سره هم تاسو وختي خبره کړې وه چې داسې سندرغاړي هم دي چې ځان سره یوازې سندره نشي ویلی، هغه هم سندرغاړي شو. همداسې ده چې بالکل. نو دا تاسو څه وایي چې دا میوزیک انډسټرۍ ته یا معیار ته نقصان نه شو؟ دا بالکل معیار ته نقصان شو، بلکې هغه هنرمندانو ته زیات نقصان شو چا چې محنت کړی دی، چا چې د استاد نه زده کړه کړې ده. د موسیقي ملګري پوهېږي هر یو سندرغاړی چې کله دې دنیا ته راشي، د موسیقي دنیا ته راشي، نو هغه یو استاد ته شکر اږدي، مطلب شاګردي اختیاري او بیا هغه په ګنټو باندې ریهرسلې کوي او هغه خپل اواز پخوي، نو د هغې نه پس راځي بیا سندره وایي. ډاکټر صاحب دا شکره کې خودل د دې طریقه څه وي؟ دا خو راته ویلی شئ لږ د دې داسې طریقه وي. په دې خو به زمونږ د هنرمندار ملګري ډېر ښه پوهېږي، خو څومره چې ما ته علم دی، نو دا یو رسم دی، یو رواج دی، یو روایت دی چې استاد ته څه خواږه په تالي کې کېږدي او هغوی ته دا خواستو کې چې ما په خپله شاګردۍ کې واخلئ او زه به ستاسو هر څه په ځان باندې قبلوم، ما تاسو استاد ومنلی. نو که استاد د هغوی دغه نه صلاحیت نه متاثره وي، نو هغوی ورته وایي چې بالکل ما تاسو خپله شاګردۍ کې واخیسته، انشاءالله زه به تاسو ته په حقیقي معنو کې څومره چې زما استطاعت دی د دې فن سره د مینې په بنیاد باندې به تاسو دا فن در منتقل کوم. دغه شکر دی. ډاکټر صاحب بله پوښتنه دا لرم چې په موجوده دور کې کم تاسو یو خبر وکړه چې یاره سازونه دې سره تیز هم شو، د دې په انساني نفسیاتو باندې څه نقصان شته دی؟ داسې ده چې یو خو تاسو به کتلي وي مونږه په هر یو څیز کې د جلدې د تیزۍ هغه مزاج د مونږه جوړ شو. یعنی تاسو وګورئ مخکې به مونږه د پښتو د یو پروګرام انتظار په هفته کول او بیا به مونږ هغه سندره اورېده. نن موبایل راغی، زه یوه سندره ولګوم، که هغه سندره مې خوښه نه شي ټیکه ورکړم ورپسې بله سندره واورم. بالکل، یا سرچ کې بله ورکو هغه درنګ یا سرچ کې بله ورکو. اوس څنګه چې ما ذکر وکړو د هارون باچا، کرن خان، داسې نور ملګري چې دا نومونه تاسو واغستل، او جی که د دوی
د دې سندره په چا باندې خونه لګي د یوې لحظې د پاره چونګې طبیعتونه هم په یو ټایم باندې یو شانتي نه وي خامخا تغیر راځي پکې نو که په یو ټایم باندې د هارون بادشاه صاحب کلام په چا باندې خونه لګي هغه ولتی کور کې دا نقصان شو د هارون بادشاه کلام اوریدل زویم چې زمونږ په اوریدونکو باندې لازم دي ځکه چې هغه د موسیقۍ په سر باندې پوهیږي هغه د موسیقۍ په خوند باندې پوهیږي او اوس ډاکټر صاحب دې ځای خو بل خبره ده چې ټیک ته هغه خو استاد سړی دی هغه خو پوهیږي خو چې زه اورم او زه نه پوهیږم نو زه بعضې وخت ډاکټر صاحب یو خبره کوم زه کله کله یو استاد ته مې دا خبره کوله د موسیقۍ استاد و پوهه سړی ما یاره مونږ ناپوهه خلکو ته دا فایده ده چې یو شی میوزیک اورو هغه را باندې ښه ولګي نو که هغه یو سړی غلط ویلی او کټی ویلی ستاسو د موسیقۍ د اصولو مطابق موږ ته خوند والو او که شاعري ښه نو موږ ته خوند والو طرز ښه جوړ شوی خوند ته والو که هغه پکې غلط شوی موږ پې نه پوهیږو خو تاسو خو پوهیږئ نو چې هغه لږ چېرته غلط شوی ستاسو هغه ټوله مزه ختمه شي نو تاسو چې څنګه خبره وکړه چې یاره خو ټیک ته استاد دی خو پوهیږي خو د هغې په نسبت خو چې زه اورم زه نه پوهیږم نو زه خو د هغې هغه معیار ته نشم رسېدی داسې ده جی چې ما ته زه به د خپل ځان مثال درکړم چې یو وخت داسې و چې په حجره کې به رباب بنګې غږېده او د کلي ولس مجلسیانو پکې اورانې ویجاړې چغې وهلې ما به د هغې نه هېڅ حاصلوله ټیک ده بیا زه د موسیقۍ سره علاقه لرونکو ملګرو سره کېناستم بیا هغه محفل هغه زوړ د حجرې محفل ما له خوند نه راکولو بیا زه ښه فنکارانو سره کېناستم چې ښه فنکارانو سره کېناستم بیا د دې وروستو فنکارانو هغه مجلس هغه موسیقۍ ما له خوند نه راکولو څومره چې ذوق ډیولپ کېږي نو دومره بنده ته د موسیقۍ معیار مخې ته ودرېږي نو زمونږ د اولس ذوق به زمونږ د فنکاران زمونږ د هنرمندان دا به ډیولپ کوي په نوو زلمو کې ډاکټر صاحب څوک ګڼئ چې داسې تاسو ته ښکاري چې یاره دا زلمی چې دی دا سړی چې دی نو دا پوهیږي یا تکړه دی یا دی به څه کار وکړی شي ذوق په ډیولپ کړی شي یاره جی که ما نه تپوس وکړې نو ما ته خو دغه څو نامې چې ما واخیستې د دوی نه وروستو ما ته له داسې هنرمند په نظر باندې نه دی راغلی چې زه هغه ووایم چې دا انقلابي هنرمند دی چې بدلون والا دی یو نوی بدلون والا دی لکه هارون بادشاه راغی هر څه یې بدل کړ کارون راغی خیال صاحب راغی هغه یو نوی دور شروع کو هارون بادشاه هغه زموږ کلاسیک دی خیال صاحب دی ګلنار بیبي خو زموږ کلاسیک دی هدایت الله صاحب شو احمد ګل صاحب شو احمد خان صاحب شو دغه خو زموږ کلاسیک دی اوس دی وخت کې یو خبره تاسو د احمد خان احمد ګل استاد خبره وکړه لږې ورځې مخکې یو څو میاشتې به کېږي راشد احمد خان چې ډېر مشهور سندرغاړی دی هغه سره څه کار مې وتلی وم احمد ګل استاذ هم ناست و او هغوی سره ریکارډینګ کو نو احمد ګل استاذ ورته یو خبره وکړه وی راشد خان ته خو به موږ شکر اږدو دا تاسو چې کومه خبره وکړه اوس مطلب دا دی چې احمد ګل استاذ ګڼي ده چې د دې مطلب دا شو چې هغه یو قسم له داد ورکړه احمد ګل استاذ بالکل نو مطلب دا چې راشد احمد خان پی ایچ ډي کړی ده په میوزیک کې یا داسې زلمي خو زما په خیال چې شته ډاکټر صاحب تاسو څه ګڼئ زه بالکل د دې د احمد ګل صاحب د دې خبرې زه ستاینه کوم د لویو خلکو همدغه شانتي سوچي چې خپل کشران په دې طریقه باندې درنوي د هغوی مطلب دا دی موږ به ورته شکر اږدو یعنې دوی نه به موږ زده کړه کوو نو بېشکه زه راشد خان صاحب ډېر قابل شخصیت دی زه په دې کې هېڅ شک نشته خو زما مقصد د انقلابي بدلون نه دی نو انقلابي بدلون د هارون بادشاه صاحب کرن خان صاحب یا د یو ګروپ چې کوم په هغې کې بختیار خټک صاحب دی یا د دوی هغه نور ملګري دي زیک افریدي صاحب دوی دغه ګروپ بدلون راوسته ورپسې بیا فیاض خیشکی د دوی نه پس هغه بدلون نه دی راغلی فنکاران به دې کې پیدا کېږي زمانه د څوک په دې خبره باندې خفه نشي زه د ټولو د فن قایل یم ټولو سره فن شته خو یو ولسي سطح باندې بدلون راوستل چې کوم دي نو زه د هغې خبره کوم
خدا راته وایي ډاکټر صاحب دا اوس نوې یو ډېر رجحان چې دی شاعري م لږه ډېره بدله کړه په نورو ملکونو کې یا په ګاونډي ملک کې دا ریپ سانګ چې کوم دی او لکه داسې څه په پښتو کې هم تجربې شوي دي ظفر خان ظفر چې ډېر تکړه شاعر هم دی مزاحیه شاعر دی او مزاحیه شاعران ډېر کم دي په موجوده دور کې هم اکمل لیونی یو ډېر لوی نوم و داسې نور چیده نومونه د دغه موسیقۍ باره کې په دغه کار په کار دی که نه دی په کار د دې دور د تقاضې مطابق داسې ده چې د هر یو څیز د قبولیت سند ولس سره وي که چېرې دغه څیز ولس قبول کړه جی نو بیا موږ ته هیڅ اختیار نه دی چې موږ رجت پسندي اختیار کو او موږ وایو چې نه خامخا موږ د په شا لاړ شو او هغه روایت کې راواخلو جی کچره دغه د ظفر خان صاحب د لیکلي کلامونه تقریبا 2 کلامونه د هغوی ما اورېدلي دي جی چې یو شاعري معیاري نه ده جی په بهر حال هغه سټایل چې کوم دی هغه ولا د مغرب ورکړی دی نو که دغه ولس قبول کړه جی نو بیا پکې زموږ اختیار نشته چې موږ دا ووایو چې دا ښه نه دی خو کچره ولس قبول نه کړه جی نو بیا موږ دا ویلی شو د کې حق بجانب یو چې وایو چې دا معیاري موسیقي نه وه ډاکټر صاحب ستاسو د وخت راکولو د دومره ګټورو خبرو ډېره زیاته مننه کوم که ستاسو په زړه کې ذهن کې داسې څه خبره وي د ننني موضوع په حوالې سره او تاسو څه ویل غواړئ نو زموږ ټول اورېدونکي او د سوشل میډیا د لارې د فیسبوک د لارې کتونکي تاسو ته غوږ ږدي ډېره مننه چې داسې ده چې په دې حواله خو به د موسیقۍ استادان په ښه شان سره خبره وکړي شي خو زه به د خپل هغه د موسیقۍ د تاثر په بنیاد باندې دا ووایم چې معیاري موسیقي زمونږ هر یو هنرمند له پکار دی چې خپل ولس ته وړاندې کړي ځکه چې په معیاري موسیقۍ کې معیار د دې سندرغاړي هم جوړیږي د دوی نامه هم ژوندی پاتې کیږي او لوی خدمت هم کیږي او چې موږ کوم ډیسپوزیبل موسیقي خبرو کا ډېرې بخښنې سره دا خبره دا چې ډېره هلکه ده خو مجبوري ده ځکه چې همدغه ابتدا حقیقت همدغه دی نو دغه موسیقي چې کومه ده دا د ډېر لږ وخت دپاره وي د یو وخت د خندا دپاره وي د یو وخت د خوشحالۍ دپاره وي هغه بیا څوک نشي اورېدلی خو زمونږ کلاسیک چې کوم دی یا ورپسې جدیده موسیقي چې کومه ده نو هغه مونږ بیا اورېدی شو او د هغې نه هر وخت جدا حاصلولی شو ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د وخت راکولو الله هم خوشحاله او آباد لره ډېره زیاته مننه چې ستاسو هم ښاد خوشحال آباد او بریالي راته ډېره مننه چې الله په امان